او زما پیستا مینا ماتیږي هو او کشرې رور دی را لېږه شملې بوړینا کشرې رور دی را لېږه شملې بوړینا او رک د کور کلی یاري شا او د زنې سر می دیواله وسولونا د زنې سر می دیواله وسولونا او ارشاد دیدن موشوی که مخ بیا درواړو ما هو دیدن مور شوی که مخ بیا درواړو ما او خدا چې سترګې دی وړې دي هو او کچری غټي وې خوړلې بيو ما کچری غټي وې خوړلې بيو ما او ارشاد او زما برتند مات نشوا او لاسونه جګ غاړه بیا را کمینا لاسونه جګ غاړه بیا را کمینا اول شوق د سبق ډېر وو بس پتا مې شو مسندري یادوما پوری بملاشی هو او په کتاب ناسوی یادوي شینکی خالونا په کتاب ناسوی یادوي شینکی خالونا او د کلمار بغره بخیجو په 400 والو سبلو همی خونا په 400 والو سبلو همی خونا سر بخیجو هو او په پنجدارو سپلو وخمی خونا په پنجدارو سپلو وخمی خونا او د پاسه واوري ورېدې غرونو لمبې کولې د پاسه واوري ورېدې غرونو لمبې کولې ما او جانان چې د یو بل سره وعدې کولې ما او جانان چې د یو بل سره وعدې کولې د پاسه واوري ورېدې غرونو لمبې کولې د پاسه واوري ورېدې غرونو لمبې کولې ما او جانا چې د یو بل سره وعدې کولې ما او جانا چې د یو بل سره وعدې کولې نو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جاز بونیرې راغلی یم ګورنمنټ ډیګري کالج ډګر سواړې بونیر ته د دوی په خوښه باندې دا پروګرام جوړوم د بی ایس پښتو د اتم سمسټر طالب علمان دي اتم سمسټر یې کمپلیټ کو زه دوی ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم د دوی سره به ګپ شپ لګو خبرې اترې سندرې چاربیتې ټپې غزلې وغیره چې څه ولخم ورځي زده کړه به یې کړي او ګپ شپ سره لګو پروګرام در سره مخکې ضرور شیر کړئ شاه زلمي ولاړ دي د ټول ناول خو به ګورو چې دوی څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ناول خو زما له طرفه تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه کتونکو ته خپل تعارف وکړئ زما نوم شوکت دی زه د ملیسب چوک اوسېدونکی یم جی ما بی ایس پښتو کمپلیټ شوه د دې خوشحالۍ په موقع باندې څه ویل غواړئ په دې په خوشحالۍ په باره کې زه دا وایم چې د ټولو ډېر زیاته مننه د ټولو مننه بس په زموږ ملګری خبرې وکړي تاسو چې مطلب دا بی ایس کمپلیټ کا او دا وخت څنګه تیر شو دا وخت خو ډېر زیات ښه تیر شو ډېر په خوشحالۍ باندې نو څه شعر ډالۍ که زه زر زر وایه ښه وای اغیار چې د دوزخ جبه ده وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ده زبردست یو بل شاه زلمي ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام بی ایس مرام ته ورسېده او ډېر زیات خوشحاله یو
او ټولو ملګرو باندې بس لیکنې وشوې ډېره خوشحالي محسوسه ډیره خوشحالي محسوسه. د بي اس پښتو دا کم سفر چې دی دا څنګه سرته ورسېدو؟ یاره دا به وایو اول چې رالو موږ دا سوچ کوو چې لکه 48 میاشتې لکه دا به څنګه تېرېږي یو ډېر اوږده سلسله ده خو بس الله پاک خپل پر هم کرم سره بس دا وخت داسې ښکلی تېر شو شکر الحمدلله چې موږ پې اړو پوه هم نه شو ملګري بس داسې ټول جوړښت شوی و چې لکه ډېر په خوشحالۍ سره ډېر ښایسته تېر شو. نو په باره مو د تعلیم نور څه اراده شته که نه ځان به څه کار روزګار تلاش کوئ؟ ان شاء الله اراده مو شته چې مخ په وړاندې تعلیم وکړو او پښتو دپاره پښتو کې ډېر کار وکړو ځکه چې د دې تاریخ نه خلک ناخبره دی او زما خیال یو شعر دی وایي چې کله راته سم کله کاږه ګوري کله کله ګوري کله نه ګوري خاورې به پښتون زما کامیاب شي څوک چې شکسپیر ګوري خوشحال نه ګوري. زبردست. نو من خو بل ساینسي مضامین هر مضامین ټول زمونږ د پاره د پیدې دي ټول موږ ته پیدا راکوي خو په کار ده چې موږ ځان هم وپېژنو چې موږ څوک یو د کوم ځای نه راغلي یو کم تاریخ لرو دغه پاڼې چې کوم دی موږ وګورو. نو څه ټپه درځي یو ډالۍ کې؟ ټپه دا مینه پتلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه. ډېر الله په زړه مو غټ ارمان د څه دی؟ ارمانونه خو ډېر زیات دي خو دا خواهش مې دی چې زه ما په دې خپله مورنۍ ژبه پښتو کې بس پی ایچ ډي پورې تعلیم وکړی. السلام علیکم. سلام. زما له طرفه تاسو ته هم ډېر ډېر مبارک شه. مننه. زموږ د کتونکو ته خپل تعارف وکړئ. زما نوم سیداري دی پیر بابا کلاوټ اوسېدونکی یم او دلته په ګورنمنټ ډګري کالج کې د پښتو په څانګه کې مې بي ایس وکړو او اوس فارغ شو ډېر خوشحاله جی. نو دا وخت څنګه تېر شو په تاسو باندې؟ یاره وړومبی چې موږ راغلو ډېر زیات کنفیوز وو چې یاره دا به وخت څنګه تېرېږي او دا کوم سبجیکټ چې موږ ته دغه شي که نه هغه ډېر زیات وو نو موږ لکه د میکس اچار غوندې هغه معامله وه نو موږ دا به یاره ډېر زیات ګران خو اوس داسې تېر شو لکه درې ورځې زیلې څوک لاړ ماشاءالله تاسو بس سمه زده کړه هم کړې. یاره بس کافي زده کړم. څه زده کړه ستاسو مطلب 4 کاله رالی لاړی؟ نو زه به دا خبره شیر کړم چې لکه د هر سټوډنټ خپل خواهش دی خپل سبجیکټ چې دی هغه په خپل خواهش دی واخلي ځکه چې د مور پلار یا د ټیچر په زور باندې هغه بل سبجیکټ واخلي یا په هغې کې انټرسټ نه نو هغه بیا ډېر زیات کنفیوز وي په هغې سبجیکټ. سبا کې ګل شي څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې سرونو کې سرې غوټۍ لیدلې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما له طرفه تاسو ته هم ډېر ډېر مبارک شه. الله دې قدر وکړي الله دې خوشحاله کړي. ډېره مننه. دا وخت مو څنګه تېر شو مطلب بي ایس کمپلیټ کېدو؟ الحمدلله د الله پاک لاک لاک احسان را باندې او موږ د الله پاک نه ډېر زیات شکرګزار یو د مور خپل مور پلان نه او د خپل استادانو نه. دا وخت دې 4 کال دی دا ډېر زیات وخت دی خو چونکې په موږ باندې داسې وخت تېر شو چې لکه 3 ورځې له تبلیغ باندې لاړ شي مطلب په خوشحاله باندې موږ ورونه بایګانو ټوټل او د یو کلیو خلکو او د اراروي خلک را پکې نه ټول پښتانه خلکو یو ژبه په یو پښتو باندې یو ژبه په یو پښتو. تاسو هم مطلب زده کړه کړې څه مو زده کړه؟ الحمدلله بلا سیزونه په پښتو کې زده کړې دي او په پښتو کې د پښتو څومره صنفونه دي هغه مې زده کړې دي پښتو ادب زده کړې دي او د پښتو ډیفینیشن د پښتو چونکې ما د دې نه پهله د پښتو کتاب په سترګو باندې نو ویل خدا زما یو خواهش و ما به پردي شاعري ادب ادا کاته دا کې زما خپل خواهش راغی چې زه پښتو ته راشم او په پښتو کې خپل کردار ادا کړم. نو خواهش مو پوره شو؟ نه بالکل ډېر زیات خوشاله. نو اوس خو یو 4 بیت پکې وای. نو 4 بیت نه او ټپه ورته 4 بیت پکې وای ایزه ټپه شپه ایزه 4 بیت پکې وای. د لوی لارې مسافره په لوی لارې مسافره په دیدن موړ شو او کمخ بیا درواړو ما او بل تاریخي ټپه وی د تور لخت غاړې لراشه د تور لخت غاړې لراشه او د یاري مم رسول جواب درته کوم او په دای کې بیا بل ټپه کوي په تور لخت کې بناره کم په تور لخت کې بناره کم زه د دنیا نه ارمانی راغلی یم. ډېر الله او دنیا ته لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما له طرفه تاسو ته هم ډېر ډېر مبارک شه. مننه ستاسو ډېره. زموږ د کتونکو ته خپل تعارف وکړئ. زما نوم نور عالم دی زه له کلپاڼۍ سره تعلق ساتم.
کلپاڼې سره تعلق ساتي نو بي اس مو کمپلیټ کو مطلب بس مونږ خو ډېر کوششونه باندې راورسېدو بل دا چې لکه مطلب د بي اس کې پښتو کې خلک اډمیشن وکړي نو سړی کنفیوز شي کنفیوز دا شي چې لکه 2 سبجیکټ پښتو وي نور ورسره مطلب انګلیش وي میتھس وي فزیکس وي وغیره نور ورسره دغه نو ډېر کسان چې دي نو د دې وجې نه بس کی نو کومو کسانو چې زمونږ سره هم ډېرو بس کړي ځکه چې مونږ 13-14 کسان په 40-42 کسانو کې پاتې شوي نو څوک چې نوی اډمیسټر نه کړي یا څوک دغه کړي نو زه دا دغه کوم چې یاره بس نه کړي ځکه چې دې کې څلور سمستر دغه سبجیکټ یا بیا په خپل باندې مطلب مونږ ته ساده پښتو پاتې شي مطلب کو څوک اډمیشن کول غواړي نو چې اډمیشن وکړي بالکل اډمیشن وکړي اچھا چې بس کړو نو هغوی دا ویډیوز ګوري هغوی ته څه پیغام ورکړو بس هغوی خو ټول نه غټه خبره ده چې غټه غلطي کړې ده او وخت دې په موږ باندې هم پاس شو او په هغوی به هم پاس شوي خو امید لرم چې خفه به وي امید لري چې خفه به خامخا به خفه هغوی چې اوس تاسو د جامو ته وګوري او دا لیکایي مطلب ډېره د خوشحالۍ موقع ده نو چاربې ته پکې تاسو ووایه یاره ټپه به ووایم زه جو ټپه شپې دا ته چې زه ما په چا سپارې ما په بېننګه خلکو مه سپاره مینه بس یو امید لرم چې دا به هم ستاسو خوښ وي یو بل شهزاده ولاړ دی غلی غلی ګوري کیدای شي د دوی په زړه باندې هم څه پیغام وي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو وګه نامه شاهد خان کلپاڼې سره تعلق زما له طرفه تاسو ته هم ډېر ډېر مبارک شه الله مو وبخښه ډېره زیاته د خوشحالۍ موقع ده او په زړه مو غټ ارمان داسې دی بس په زړه خو غټ ارمان دا دی چې مخې ته سبق ووایو او ام فل پی ایچ ډي ته پکې انشاءالله اراده ده چې هغه به وکړو انشاءالله اراده مو په باره صرف او صرف تعلیم نه مطلب انشاءالله بس چې ډېر سبق ودی خپل ګل وطن پاکستان دپاره انشاءالله ډېر سبق نو ټپه درځي چاربې ته دا ورته ډالی که زه حمزه بابا یو شعر دی یو ځلې خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي ټول راپورې خاندي چې حمزه له جانان نه راځي ډېر الله او اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم ډېر الله ډېر ښکلې ګورو چې نور ګلونه څه وایي ضرور شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی زما له طرفه تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه شکریہ مننه د کتونکو ته خپل تعارف وکړئ زما نوم کامران احمد دی ګورنمنټ ډیګري کالج بي اس موکو پښتو کې زه به تاسو ته دا وایم چې د خپل ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم موږ ډېر ښکلی وخت تېر کړو او د خپلو پروفیسرانو نه ډېر زیات مطمئنه یم لکه چې هغو زموږ سره ډېر زیات ځان کړولی دی او زموږ سره ډېر زیات په شوق باندې کلاسونه اخیستي دي په باره مو ایجوکیشن به جاري ساتئ که نه ځانه به کار روزګار څه تلاش کړئ دواړه به کول غواړي ځکه چې حالات داسې روان دي چې نه ایجوکیشن به هم کمپلیټ کول غواړي او څه کار روزګار هم لازم دی دواړه به کول غواړي په زړه مو غټ ارمان داسې دی غټ ارمان مې دا دی چې د پښتو دپاره څه نه څه کول غواړي ما په پښتو کې ډیګري وکړه نو زما خواهش دا دی چې پښتو دپاره څه نه څه وکړم که هغه ادبي خدمات که هر څه خدمات خو چې د پښتو دپاره څه نه څه زه وکړم مطلب خامخا څه کول غواړي ځکه چې په موږ خو دا ټاپه ولګېده چې 2 بي اس پښتو وکړو نو جهان مننه ډېرې ښکلې خبرې